راځئ چې یو بل مثال وګورو. په دې مثال کې موږ سره ازغکي کاکا د خوړ نه پورې غاړې دانګي موټر سایکل باندې را روان دی دلته په دې سړک باندې را روان دی او دا سړک بیا دلته ختم شوی دی خو دلته چړایي ده د خوړ په دې غاړه په دې چړایي چې دی ورخطا شي چړایي څوکې له چې ورسي نو موټر سایکل په هوا شي او دی غواړي چې د دې خوړ نه پورې غاړه ودانګي موټر سایکل سره خو د خوړ پورې غاړه چې ده نو هغه د چړایي د څوکې برابر نه ده 15 میټره ښکته ده یعنی دا موږ ته راکړي شوي دي او دا خوړ چې دی دا 40 میټره پلن دی دا به 40 میټره دانګل غواړي او دی نه غواړي چې خوړ ته وګوري ځکه چې 100 میټره جوور خوړ دی نو دا به ورته ډېره ګرانه شي دی غواړي چې په دې کمر باندې کله په دې چړایي ورخطا شي نو چې پوره غاړه ولګي د خوړ نه پورې وځي 40 میټره د خوړ پلنوالی دی 100 میټره جوړوالی دی کومه ولاسټي ده چې کله دی د چړایي د څوکې نه په هوا شي په دغه وخت کې په دغه لحظه څومره ولاسټي دله پکار ده چې دی پورې غاړه ته پورې وځي او په خوړ کې پرې نه وځي نو دې کې یو بل شی موږ ته راکړی دا چړایي چې کوم ده کوم ځای کې چې دی په دې کمر باندې ورخیږي په تیزۍ سره د دغه کمر چړایي ده د ځمکې د مخ سره 53 ډیګریانې ګوټ جوړوي دا هم راکړی شوی نو په دې تصویر کې تاسو ګورئ چې ما ښودلي دي دغه دی چې د کمر باندې ورخطا شي نو دی په هوا شي او بله پورې غاړه ته پرېوځي نو که دا 53 ګوټ دلته جوړیږي د کمر نو د کمر د ځمکې سره برابر که دلته موږ یو لیکه راکاږو کوم وخت کې د چړایي د څوکې نه په هوا شوی نو دا ګوټ هم 53 دی که دا ګوټ 53 دی نو دغه ګوټ هم 53 دی اوس چوکاټ خوښول دي نو چوکاټ خو دلته موږ د خوړ په یخ کې هم خوښولی شو او دغه سړک چې کوم دی د خوړ نه راپورې دغلته هم خوښولی شو د وخت په هره لحظه باندې موږ ته دا دوه څیزونه پکار دي x برابر دی د لومبي x د لومبنۍ x ولاسټي او دا خو موږ بار بار ویلی دي او y پکار دی نو چوکاټ به دې چې خوښ کړو چې دا ایکویشنز ورسره ساده شي نو زه به x چې کوم دی هغه دلته واخلمه دې لیکې سره او y به د دلته نه په بره واخلمه بیخي په بره باندې دلته هغې سره به دا وشي چې د لومبنې کوم ځای نه چې د پروجیکټایل موشن هله شروع شوی کله چې د چړایي دا څوکه پریښې ده نو دغه ځای نه موږ د ټایم حساب کتاب شروع کوو t is equal to 0 یعنې لومبنې ځایګی راته دغه دی نو لومبنې x او لومبنې y ما 0 کړو د دې چوکاټ په خوښولو باندې ax مې 0 کړو ځکه چې x مې د ځمکې په مخ د مخ سره پیرالل واغسته د ځمکې مخ دا دی x او د ځمکې مخ یو بل سره پیرالل دی نو دا ایکویشن زموږ ساده شو x د v0 xt برابر دی او y د v0 yt او y axis مې په بره واخیستو نو ay زمونږه 9.8 دی خو نیګیټیو دی ځکه چې ګریویټیشن اکسلریشن همیشه په لاندې باندې او ما خپل y axis پازیټیو په بره اخیستی دی دا شو 9.8 د t سکویر دا زمونږ دویم ایکویشن شو نو دا مثال به زه لږ تیزۍ سره وکړم ځکه چې زمونږ پریکټس شته نو دغه دوه زمونږ ایکویشن شو د دې خوځښت دپاره اوس تپوس دا شوی دی چې څومره ولاسټۍ سره دی د دې کمر د څوکې نه والوځي چې د خوړ نه پورې وځي
اله په شک پورې وزینوم پوره ده یعنی د کمر دغه سوکې ته د ګوټ ته ورسي د دغې نه که ډېره ویلاسټي دی به لرې ورسي بیا هم صحیح ده خو کم از کم څومره ویلاسټي په کار ده چې د کم از کم د پورې غاړې کمر سوکې ته ورسي ګوټ ته ورسي نو موږ به وایو چې دا لومبۍ ویلاسټي او دا ګوټ موږ لومبۍ ویلاسټي ته موږ وی زیرو ویلی دی دا ګوټ 53 درجې دی دا په ایکس ډایرکشن کې چې کوم اړخ کې چې کوم د ویلاسټي ده دا د ټولې ویلاسټۍ او د دغه ګوټ کوساین دی ځکه چې ګوټ د ایکس اکسس سره جوړیږي نو ایکس ویلاسټي کوساین دی او دا په وای اړخ کې چې کوم لومبنۍ ویلاسټي دا ټولې لومبنۍ ویلاسټۍ او د ګوټ د ساين برابر دی نو دا دوه سیزونه هم موږ ته پته ده د وی زیرو د ګوټ په بڼه اوس په دې د دې نفس پکې دا خو ټول جیومټري وا یا چې کوم زمونږ چوکاټ خوښولو د ایکویشنز موږ آسان د دې نفس پکې فزیکس راځي فزیکس دا راځي چې موږ خپل د ازغکې کاکا مونږ وایي چې پوری وزي نو د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې مونږ غواړو چې دا ایکس چې کله دی د ایکس کم از کم 40 میټره مونږ ته پکار دی کله چې د وای منفي 15 شي ولی وای چې کوم دی هغه 0 دی دلته او دا پورې غاړه کمر د په نیگیټیو وای کې یعنی وای بدلته د چې د کمر دی راوړ شي د وای څه شي دی منفي 15 یعنی مخامخ دلته کوم وګورو نو دا وای منفي وای ته مخامخ دی دلته نو فزیکس ته دې ځنه شروع شي چې مونږ غواړو چې د ایکس کم از کم 40 میټره وي V0 cosine 53 ځله ټایم او د y کم از کم منفي 15 زمونږ د دې چوکاټ په حساب باندې دا منفي 15 جوړیږي نو V0 sin 53 ځله ټایم minus 9.8 divided by 2 that's 4.9 t square how much نو اوس دغه اوس پکې موږ فزیکس هم ورواچو یعنی خپله مسله هم پکې ورواچوله دا چې پکې موږ ورواچول دا 40 دا منفي 15 د دې سره زموږ دا ټایم او دا ویلاسټي دا ریستریکټډ شو په دې باندې پابندي ولګېده مطلب دا دی د دې ویلیوز وټاکلی شو موږ سره دوه ایکویشن دي دوه نامعلومه سیزونه دي ټایم نامعلومه دی لومبنۍ ویلاسټي نامعلومه ده او دوه ایکویشن دي نو وستا د څه کمی دی چې دوه ایکویشن د سره یي دوه نامعلومه سیزونه یي نو معلومېدی شي سمه ده نو راځئ چې د دې لومبني ایکویشن دې ځای کې به زه تاسو ته لږ الجبره وښیم اوس که دا لومبنۍ ایکویشن او دویم ایکویشن زه په داسې طریقه ولیکمه راځئ چې په یو بله طریقې ولیکو د لومبنۍ ایکویشن دی V0 cosine 53 ځله ټایم دا برابر دی د 40 دا دویم ایکویشن په زه داسې ولیکم چې دا V0 sin 53 چې کوم دی او دا به یو طرف ته کم او دا باقي لانجه به بل طرف ته راواړو نو دا به شي V0 برابر شو 0.9 ځله ټایم سکویر منفي 15 دا ما ولې داسې ولیکل نو دې کې اوس یو اسانتیا پیدا شي او هغه دا ده چې که زه دا دواړه ایکویشن په یو بل باندې وویشم نو دا V0 خو به د منځه لاړ شي بیخي او صرف ټایم به پاتې شي نو راځئ چې دا دویم ایکویشن په دغه لومبي باندې وویشو نو چې دا دویم ایکویشن په دغه لومبي وویشو نو موږ سره به راشي V0 sin 53 ځله ټایم او
کله چې موږ یو اکویشن په بل ویشو نو ګس لاس په ګس لاس ویشو او خې لاس په خې لاس ویشو دا اوویشه په څلوېښتو نو دا ترې راغی اوس د دې کې څه فایده ده؟ د دې فایده دا ده چې موږ سره دا V0 بیخي د منځه لاړ شي په اسانتیا سره کینسل شو ټایم دلته کینسل شو او ساین په کوساین چې کله موږ وویشو نو دې نه ټینجنټ جوړ شي دا برابر شو د څلوېښت به دواړو غاړو ته ملټیپلای کو نو د دې نه به بیا موږ سره راشي اوس د 15 به هم ته دې خوا راواړو نو 4.9 ځله د ټایم طاقت 2 برابر شو 40 ځله ټینجنټ د 53 او 15 ورسره جمع کا نه 15 مې ته دې بلې غاړې ته راواړو سمه او اوس به موږ دا ټایم ځان لکو ځکه چې دا ټایم موږ ته معلوم شي نو بیا موږ ته د لومبنۍ ویلاسټي معلومه شي دغه لومبي اکویشن کې که ټایم معلومي نو لومبنۍ ویلاسټي معلومېدی شي نو ټایم برابر شو ان دا ټایم چې زه ځان لګم د ټایم سکویر برابر شو 40 ځله د 53 ټینجنټ او 15 د پاسه او بیا دا په 4.9 باندې به وویشو ټایم سکویر بیخي ځان له شو موږ ټایم سکویر نه معلومو موږ ټایم معلومو نو د هغې دپاره دا ضروري ده چې زه د دغه سکویر ختم کمه چې سکویر ختم کمه نو دی بل طرف ته به سکویر روټ واخلمه سمه ده نو ټیم معلوم شو نو د دې نه چې تاسو دا په کلکولیټر کې ور واچوئ نو کلکولیټر کې موږ سره راغی 40 ځله د 53 ټینجنټ او د هغې سره به جمع کو 15 نو د دې نه به موږ سره راشي دغه شمیره او بیا به وویشو په 4.9 باندې نو دغه به ترې راشي نو بیا به سکویر روټ واخلو نو موږ سره دا ټایم راغی څه کم 4 سیکنډ دلته اوس دغسې یو انسه چې راشي دا تاسو ته زه وښیم دا شمیره راغله ما سره دغه سکویر روټ اخیستونه نو دغه دی 3.2 نو دا اوه زه د دوو باندې ایسارېږم خو دا دوو نه پس اوه راځي کوم چې د پنځو نه په بره دی نو موږ دغه دوه دریو ته بدل کړو دې ته راونډینګ وایي نو د دوو په ځای به زه چې غلطي زموږ په حساب کتاب کې کمه شي سیکنډه وخت ولې په سیکنډونو کې راغی ځکه چې ما هر څه په میټر او سیکنډونو کې اخیستي دي ښه نو د لومبني اکویشن نه زموږ سره هغه لومبني ویلاسټي برابر ده 40 ځله کوساین د 53 ځله ټایم دواړه غاړې مې په دې اوس ټایم موږ سره دغه راغلی دی نو چې دغه ټایم پکې ولګو او تاسو یې په خپل حساب کتاب وکئ نو ستاسو سره پکار ده چې راشي 11.83 میټره نو که ازغه کې کله دغه کمر سوکه پرېږدي او د ده ویلاسټي 11 څه د پاسه څه کم 18 میټره په یو سیکنډ کې نو دی به ایله پورې غاړې ته ورسي که د دغې نه کمی نو په خوړ کې به پرېوتی که د دغې نه سیوای نو هم خیر دی دی به لږ لرې ورسي
پورې غاړه به ورسي، او کم از کم دونه ویلاسټي پکار ده چې دا زغکي کاکا یي.